بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظیم. په سوره فاتحه کې موږ د الله جل جلاله نه هدایت سوال وکړو چې یا الله موږ ته هدایت وکړې، اهدنا موږ ته یا الله هدایت وکړې، هدایت موږ نه طلب کوم. د سوره بقره په ابتدا کې الله جل جلاله موږ ته هغه هدایت هغه روکو، ذالک الکتاب لا ریب فیه، هدایت الله د کتاب په شکل کې روکو. بیا د دغه هدایت متعلق درې قسمه ډلې وګرځېدې. یو هغه وا چې هغې قرآن په دل او زبان سره ومنه، هدایت یې په دل او زبان سره قبول کو چې هغه مؤمنین وو، تر دې مفلحون پورې د هغې بیان شوه ده. دویمه ډله چې په دل او زبان سره انکار وکړو، هغه کافرین دي، د عذاب عظیم پرې د هغې بیان وشو. درېیمه ډله چې د زړه سره خو انکار وکړو خو په ژبه یې اقرار وکړو چې منافقین وو، نو د هغې تر د علی کل شیء قدیر پورې بیان وشو. اوس دغه کتاب چې الله موږ ته روکړو او دې کې موږ د پوره هدایت ته، نو دا موږ ته څه یایي؟ د دغې څه بیان ده؟ دا موږ ته یایي څه؟ نو موږ ته خپلې عقیدې ذکر کوي چې د تو به دغه عقیده یې په دغې شي به د ایمان وي. اصل الاصول عقاید چې قرآن کې بیانېږي او دي، نو هغه دغه درې شیونو عقیدې دي: توحید، رسالت او قیامت. د دې نه علاوه په نورو شیونو متعلق کوم عقیدې دي، د هغې رجع دغه درې شیونو ته کېږي، یعنې هغه د درې شیونو ته بیا راپس کېږي. په اول آیت کې یا ایها الناس اعبدوا تر د لعلکم تتقون پورې بو د توحید عقیده هغه ذکر شي چې د توسې بو په الله جل جلاله باندې دا عقیده او ایمان چې الله یکی او ذات ته اعبدوا الله، وحد الله معنی کوي چې الله یکی او منوي، د الله عبادت وکړئ. او په یې به بیا دلیل ذکر شي چې الله جل جلاله عبادت وکړئ، الله یو ده، ویلې یو ده ځکه چې الله دا کړي او الله دا کړي. او بیا وان کنتم فی ریب مما نزلنا، د دغې ایت نه تر دې آخر رکوع پورې څو آیته کم د رسالت عقیده به بیان شي. پیغمبر صداقت په الله ذکر کی چې دا پیغمبر رښتونه پیغمبر ده، ځکه چې دا کوم کتاب مې ورکړه د ته دغه کتاب مطالعه کا، دا کتاب رښتونه کتاب ده. او کته چې نه دغه پیغمبر در وغزونه ده، خو د کتاب در وغزونه ای، او کتاب چې در وغزونه شي نو بیا ته داسې کتاب جوړ کا. الله به چیلنج ورکي تمام که جنات دي که انسانون دي. او په آخر آیت کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم، وہ اللہ جل جلالہ دے قیامت عقیدہ آغاز ذکر کی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم، تو سے عبادت وکوئی دے اخپل رب، دے کم رب، الذی خلقکم دے اغی رب، خلقکم چې تاسې پیدا کړي وئ، نو تاسې د دغې الله جل جلاله عبادت وکړئ. اوس د الله عبادت زه څرنګه وکړم؟
الله مو لیدله ده؟ الله موږ لیدله نه ده. نو چې الله مې لیدله نه ده عبادت یې څرنګه وکړم؟ خدای مو عزتمند دی الله جل جلاله ذات لیدای نشي په دغه دنیا کې. موسی علیه السلام د الله سره چې کله خبرې وشوې نو د الله جل جلاله نه سوال کوي رب ارنی انظر الیک، یا الله ځون خو ورته وښایه چې وخو دې وینه. نو الله وایي چې لن ترانی، موسی ته مو هرګز نشي لیدای په دا دنیا کې، ځکه چې دنیا کې زه چاته ځون نه شیم او په دغه سترګې کې چې د در کړي مې دي دومره قوت نشته چې دا د مو د رویت د مو د لیدلو طاقت ولري. خو زړه دې نه صبرېږي ته چې یاره چې الله ځون ورته ښیلی وه. نو فانظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، د غره ته وکسه زه خپل یوه تجلی خپل د انواراتو نه یو نور په در پرېږدوم، که دی په خپل زوی تام شه بیا مې ته ووینې، خو که غر ارته تام نه شه د مو د انواراتو هغه یو نور ته نو بیا ته مطالبه مه کوه. نو الله جل جلاله په هغه غره باندې خپله تجلی پرېږدوله. نو هغه غر بلکل ټوټې ټوټې پرېوته. نو موسی علیه السلام فخر موسی صاعقه، موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته. چې کله روغ شو وایي چې یا الله پکې تو لره سبحانک، یا الله ته پوک ذاتي پکې تو لره او د داسې قسمه خبرې نه مې الله توبه ده بیا داسې قسمه خبرې نه کوو. آخرت کې به الله جل جلاله وینو او که نه وینو. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، قیامت کې به مخونه ځنه داسې چې هغه به تر او تازه وي، حشاش بشاش پوي. لکه امتحان چې کله وشي او نتیجه وځي نو ځنه مخونه داسې صحیح په پرته وي چې کور کې به څه جواب ورکوم، ځکه چې خو ریزلټ ښه نه غلا او چا چې پوزیشن ښه وړی نو هغه داسې خوشحول وي او خلکو ته یې چې زه په دې پوزیشن یم زه په دې پوزیشن یم، ځکه چې هغه ته پاته دی چې موږ ته اوس هر ځای کې شاباشای ویلی شي. نو قیامت کې هم د هغه منظر به وي. الله له موږ د هغې مخونو نه وساتي چې هغه الله یې چې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، ځنه مخونه به تک تور وي د غم د وجې نه چې عملنامې په ګسیلو میلاو شي او د جهنمیت پروانه میلاو شي چې ته جهنمي یې. الله د موږ ټول وساتي. د مخ به داسې تک تور وي. وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قطرة. ځنه مخونه الله فرمایي چې ګرد آلود بوي، په هغې اوپسې سیاهي پرته وي. دا به کوم مخونه وي؟ اولئک هم الکفرة الفجرة، دا د هغه د کافرو والا مخونه دي، دا د فساقو فجارو والا مخونه دي. او ځنه مخونه وجوه یومئذ مسفرة ضاحکه چڼکېدونکي به وي، خندېدونکي به وي، مستبشره خندېدونکي وي او خوشحول به وي. ویلې ځکه چې عملنامه به دغې ته په شیلو سمیلاوي. دنیا کې به یې ځون ستړی کړی، من چاهې زندګي به یې نه تېره کړې، رب چاهې زندګي به یې تېره کړي. نو بهر حال الله جل جلاله د خپل قدرتونو او په خپل نشاناتو سره دا بالکل واضح ده. دغې د فهم د پوره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شفیع رحمت الله علیه څو خبرې هغه ته کوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دهریاو سره مناظره وه. دهریا د هغه فرقادو چې دا د الله وجود نه مني، دی چې الله نشته ده. د څومره نظام چې چلیږي، دغه دنیا چې چلیږي، دا شپه او ورځ وغیره وغیره، دی چې خود به خود چلیږي، دا په خپله چلیږي. الله وجود نشته ده، الله سره شته نه ده، که نه یې موږ به لیدله وه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دوی سره مناظره شوه. امام صاحب په دې دلایل ویله چې الله موجود ده، ویلې موجود ده ځکه، او دوی به په دې دلایل ویل چې الله نشته ده، ویلې نشته ځکه. نو چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله روغم نو امام ابو حنیفه رحمت الله ته ووایي چې زه داسې یو سوچ کوم، سوچ چې یو سمندر ده او د هغه سره یو بوټه ویلوړ ده، هغه بوټه خود به خود کاټ شم، د هغې نه تختې جوړې شولې، دا تختې په خپله کې سره میلاو شوې، د دې نه کشتي جوړه شوه او په دغې سمندر کنارې ته خلک ویلوړ دي او دغې کشتۍ ته خلک ور وختل، کشتي خود به خود په باندې راونه شوله او کریان دغه کشتي وینه وصولوي او دغه کشتي د دغې ځای نه هغې ځای ته خلک هم رسوي، بیا راپس کېږي
نو هغې وی داسې د لیونیو نه مجلس ته شروع کړم دا خو ته به یې که بلکل کمکل او بېوقوف یې او نور مسلمانونو ته چې دا تاسې هغه مشر عالم ده هغه تکړه عالم ده داسې ګاډې وړې خبرې کوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې ویلې د ګاډ وډ مجلس زه ویلې کوم وی خو دا خو بلکل درویغ دي سکوټ چې د کوم تږه غی کشتي بوټه هم چې ته په خپله کټ شوه او تختې په خپله جوړې شوي دي بغیر د کریګر نه بیا سره ملاو شوي دي بغیر د کریګر نه کشتي بغیر د کریګر نه جوړه شوې ده کشتي بغیر د املاخ نه څوک چلوي چې په خپله چې ته کشتي چلېدی شي وایي دغه خو تاسې یو که نه چې په دې خبره کې زه دروغجونه یم دایمو خبره غلطه ده وایي چې بلکل د غلطه ده وایي شاه ظالمونې نو دا دومره نظام د دومره کائنات چې پیدو ده دغه دنیا ریس شي شپه شي سوړه شي ګرمي شي او کله موسم یو انداز کله بل انداز سمندرونه دومره لوی لوی دریابونه او غرونه ونې او بوټي او دا مخلوق ته رزق دا په خپله باندې کېږي دا د تاسې عقیده ده او سوچ ته چې یو ایجاد بغیر د موجد نه نشي تلای د هر ایجاد لره یو پیدا کوونکی او موجد دا ضروري ده نو د دنیا دا خپله پیدا شوله دا نظام چې نن چلیږي دا په خپله باندې چلیږي نو لہذا تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه چې فاسلموا علی یدیه چې چونکې هغه خلک چې وو هغه انادیون نه وو ضد پکې نه وو نو چې کله په خبره پوه شي واقعي دا خو موږ بلکل هسې الټا لګیا یو نو فاسلموا علی یدیه د امام ابو حنیفه رحمت الله په لوس باندې ټول ایمان راوړه امام شافعي رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې د الله جل جلاله په وجود د تو سره څه دلیل ده چې الله موجود ده لیدای خو نشي الله امام شافعي رحمت الله علیه ته وایي چې ګوره د یوې شهادت په پوڼې کې چې سوچ کوې که نه غور او فکر کوې الله مې نه معلومیږي چې الله شته ده یوه د شهادت پخه دو دا چې کله څه ویته د چینجای چې کله وخوري نو د دغې چینجي خېټې د چې لوړه شي د دغې شهادت د پخې نه ریشم پیدا شي په دغې ریشم اروشي او بیا دغه پخه چې کله د مچۍ خېټې ته وروړه شي د هغې نه ګوبینه پیدا شي او بیا دغه د شهتوت پخه چې کله وزې هغې خېټې ته وروړه شي د هغې نه پچې پیدا شي او دا د شهتوت پخه چې کله د هرن خېټې ته وروړه شي د هغې نه مشک پیدا شي نه خوشبویي پیدا شي اوس خوراک یو ده او کارخانې وې سره بدلیږي الله جل جلاله د هغې نه ایجادات هم مختلف کوي نو دا په دغه اشیاو کې کمال نشته د خېټه خو یې وادو او ګندګي جوړوي خو الله جل جلاله کله ریشم نه پیدا کوي کله ګوبینه نه پیدا کوي کله مشک نه پیدا کوي کله پچې نه پیدا کوي وې دا یو الله کوي شي بل څوک یې هم نشي کوی یو انسان داسې وکړي چې یوه خېټه ده او یوه پخه ده د هغې نه ته دا مختلف قیمتي شیونه پیدا کا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه نه چا سوال وکړ چې د الله په وجود څه دلیل ده چې موږ ومنو چې الله شته ده وی یوه قلا دو قلا چې د هغې پوسه حصا ته یې که سپین زر دي او یې ننه حصا هغه ته یې که سره زر دي او په دې کښې بلکل نه دراړ شته ده نه پکې چېرته کړکۍ شته نه چودین شته پکې نه دروازه شته پکې بیا په دغه قلا کې اچانک د ننه نه یو ششته حیوان هغه روزي او هغه یو آواز کوي نو دا څه شی ده وایي ته کسه څومره مرغوند د هغې الله جل جلاله تخلیق په دا انداز باندې کوي د وایي نه یې پیدا کړي اوس په دغه ویه کې دغه کوم بچای چې د مرغي دا پکې یو وخت تېروي دې ته په دې کښې ژمدای هم ده پکې سهیله هم پکې وخولي خوراک هم مې ته پکې میلاویږي شوق هم مې ته پکې میلاویږي او د هغې نه بغیر ژمدي سور هغه ژمدای پکې کېدای نشي هغه تنظیم هم ورته شوی ده نو دا یو انسان هم داسې نشي کوی ما سوا د الله جل جلاله نه د داسې ذات نه چې الوی زورور وي هغه کوي وي په حیران کن خبره ده دغه د مرغي بچای چې کله په ویه کې نو د هغې انتظام نشته ده خو هغه یې چې کله روزي ویه موته کي هغې نه پاس چې ته په یو ډوبي کې بند کې به د دی بیا ژمدی پوتي شي چې دته هوا نه پولګي هسې عقل حیران شي د الله په قدرتونو کې د مو عزت مند خو بس دا د الله فضل او کرم ده چې موږ الله مسلمان پیدا کړي یو که نه یم چې موږ به څه شی وه پاته نشته څه څه سوچونه هم وه نو الله جل جلاله دغه الله جل جلاله د خپل عبادت د خپل توحید موږ ته سبق ورکوي چې تاسې الله یکي ومنئ
د هغې سره تاسې شریک ما جوړوئ په څه شي کې په عبادت کې او د دغې الله جل جلاله اطاعت وکړئ د دغې احسانات څومره دي دې سره د دغې ښېګڼې څومره دي دې سره هغه به هم الله ورته بیان کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم اے خلقو عبادت وکړئ ربکم د خپل رب الذي د هغې رب خلقکم چې تاسې پیدا کړي وئ صرف تاسې نه یو پیدا کړي والذین من قبلکم او هغه خلق کې پیدا کړي دي من قبلکم چې مخکې د تاسې نه وو لعلکم تتقون د دې پوره چې تاسې د الله د عذاب نه بچ شوئ تتقون تقوا معنا ډارېدل معنا هم ورسي د عذاب نه بچ کېدلو معنا هم ورسي خطاب الله پاک یا ایها الناس اے خلقو عبادت د الله وکړئ نو مکلف خو جنات هم دي که نه خو الله صرف خلق ذکر کوي اے خلقو نو چونکې د مځکې خلیفه الله پاک انسان جوړ کړی ده آدم علیه السلام دا د مځکې خلیفه نو اصل دا انسانون دي او جنات د هغې تابع دي او په دا حکم د عبادت کې شامل دوی هم دي چې جنات به هم د الله جل جلاله عبادت کوي د الله بندګي به کوي د الله جل جلاله توحید به مني الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزاد ته عبادت ځکه کوئ یکیوئ ځکه منوئ جعل لكم الارض چې وی ګرځولی تاسو دې پوره الارض مځکه فراشن بشتره فرش دې ته جوړ کړه بیچونه بشترې غونې ته جوړه کړه والسماء بناء او اسمون یې جوړ کړه بناء چھت وانزل من السماء ماء اور نازل کړي من السماء د اسمون نه ماء اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به بیربوسی به په دغه اوبې سره من الثمرات د میوې نه رزقا لكم رزق دې تاسو دې پوره د رزق انتظام هم الله ته وکړو نو لہذا دغه تاسو رب دا ځکه دې ته وخوړوله اسمون نه چت ته جوړ کړه بیا به رومونه در باندې رورئ فلا تجعلوا لله اندادا نو تاسې مه ګرځوئ د دغې الله سره اندادن شرکا دغې الله سره شرکا ما جوړوئ وانتم تعلمون او حال دا چې تاسې په دا پوهېږئ هم په دا پوهېږئ چې الله یک یو ذات ده پیدا کړي الله یو رزق الله ورکړی ده الله یو د کې فرمایي چې که چېرته ته دې دغې کفارو نه پوښتنه وکړې چې چا پیدا کړي وي لیقولن الله نو خامخا به دوی دې ته چې الله پیدا کړي دا مني هم د هغې باوجود هم د الله سره شرک کوي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دا اوس الله پاک دغه ځای نه د رسالت عقیدې بیان کوي چې پیغمبر په هغه منوي چې پیغمبر دا د الله جل جلاله رسول ده هغه رستولی هغې کتاب یې کړی شریعت یې ورکړی دی اتباع در باندې لازمه ده د قرآن مطالعه ګوره په هغې وخت کې عرب دومره مضبوطې حافظې الله ورکړې وې او په درنګې فصاحت و بلاغت کې د هغې څه انتها نه وه خو بیا الله پاک دوی ته پهله چیلنج ورکړ چې که چېرته تاسې قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا پیغمبره دا ورته وایه چې ټول جنات او انسانون د سره جمع شي د دغې کتاب غوندې کتاب ته جوړ کړي که جوړ یې کوئ بیا دغه کتاب دروغجونه کتاب ده یو بل امداد ده هم سره کوي دا نه چې هر یو ځون ته لګیا ده نه یو بل سره د امداد کوي ناکل نه وایي بیا هم دا چلن چا قبول نه کړ چا کتاب جوړ نه کړ بیا الله پاک د لاسه صورتونو چلنج ورکړ فأتوا بعشر سور مثله مفتریات بیا د دغې د کتاب غوندې لاس صورتونه چې دغه رنګې مضمون یې وي دغه رنګې الفاظ یې وي دغه رنګې د فصاحت بلاغت نه ډک وي داسې لاس صورتونه جوړ کړئ دا چلنج هم چا قبول نه کړ بیا الله پاک په دغې آیت کې وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله که تاسې په شک کې وئ د هغې کتاب نه چې موږ نازل کړی ده په خپل بنده باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فأتوا بسورة نو تاسې ارتاګ وکړئ بسورة په یو مختصر صورت سره بسورة د تنوین دا د پوره د تقلیل ده قلت د پوره ده وړیکه نه وړیکه صورت چې په دغې قرآن کې کوم وي سورة العصر ده سورة الکوثر ده او سورة النصر ده سورة الکوثر په ټوله کې پکې وړیکه ده د دغې صورت غوندې یو لاند صورت خو جوړ کړئ دا چلنج هم چا قبول نه کړه
نو پته ولګېدله چې دا کتاب دا لا ریب فیه د دې کې شک شبه صداقت کې نشته، دا د الله کتاب ده، دا د الله خبرې دي. عجیبه خبره. یو حدیث شریف کې درومي قرآن چا سینې ته وچوندې دی حفاظت یې وکړو یو دی که نو چې کله دغه کس مړ شي بیا به او قبر ته وچیږي نو کرامن کاتبین نکیر او منکر چې سوال او جواب ته کله روشي نو د قرآن دا به دغه حافظ قرآن سره الله پاک ته یو وجود ورکړي خپل هغه ځای کې په قبر کې به وي نو بیا به دغه نکیر او منکر وي چې یاره ته لږ نه سید ته شه موږ د ده نه څه پوښتنه کوو نه کوو نو دا قرآن به ته وایي چې یاره داسې ده چې دنیا کې زه چې ته پرېښه نه وم هر ټایم مې سره وم نو دنیا کې چې مو سره بې وفایي نه وکړي لحاظه د دې کې دا زه څرنګه پرېږدم زه یې دننه نشه تللی لکه استاد موجود وي که نه او یو شاګرد لګیا یې سبق یې نو چې با ادبه شاګرد وي هغه د استاد په مخ کې غله شي یا د هغې نه اجازت وخوري یا استاد ته وایي چې ترسه ته دلته کې شروع شه د استاد په مخ کې هغه بیا نه غږېږي نو درنګې د نکیر او منکر د قرآن په مخ کې هغه به پوښتنې کوی نشي سوال او جواب کوی نشي امتحان به نه اخیستی نشي نو چې کله دا یې زه خو نه شوی نه تللی نو دوی به چې دي بغیر سوال او جواب نه نو شي پرې پرېږدي بهر حال درنګې یو بل عام مشهور حدیث ته فضیل مال کې هم ذکر کیږي او دا صحیح حدیث ته بالکل چې قرآن بو د الله سره جګړه کوي د خپل تلاوت کوونکي په باره کې چې یا الله دغې بنده خو دې زه دنیا کې پرېښه نه وم او شپې مې ستړه کړې ده زه به یې د شپې تلاوت کولم نو یا الله دا به ته بخښې داسې جګړه انداز کې به سره لګېږي د الله سره نو بیا به الله وایي چې سچ ته سفارش کوې مو دا یو بخښه تو سفارش مې قبول کړه د قرآن سره د مو عزتمندۍ لګښت کوو مینه کوو هر څه به وو هر څه به وو ګناهګار به وو ګناهونه ورنه کېږي خو د قرآن چې دا نه یېرو موبایلونه به هم ارنکتای شي وغیره وغیره نوره کیسې پیسې کمزورۍ دا نه چې کسو دی توبه به یې نه وبوسو الله ته کوشش به کوو چې دغه شیونه دا نه کوو خو چې که هر څه کوو د قرآن کم از کم دا خو نه پرېږدو که نه د قرآن سره تعلق هغه نه کټ کوو سبینه یې چې چکېږو لمونځ وکړو خامخا قرآن در خول یو رکو د ویلې نه کم از کم زه یې تلاوت کوم درنګې سوره واقعه دغې پابندي شروع کړه خلک یې چې رزق مسله مې د رزق مسله الله تشیل یې الله پیغمبر تشیل یې کوم کور کې سوره واقعه د مشوم المنځ نه بعد تلاوت کېږي په دغه کور کې به فقر کله هم رو نشي کوم سړی سورة الملک تبارک الذی 29 سپیره کې پله پله صورت د دغې تلاوت د مقصدان المنځ نه بعد کوي نو دغه صورت په د سفارش کوي الله ته خامخا دا نبی علیه الصلاة والسلام دی څوک سوره یاسین د ریزې شروع کې تیر کړي نو قضیت حوایجه د ده د ټولې ریزې حاجتونه به الله پوره کوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کچرته وی توسی فی ریب پشک کې مما د هغه کتاب نه د هغه وخت نه نزلنا چې موږ نازل کړی د علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو بسورة نو تو سرتاګو کوئی بسورة په یو وړي کې صورت سره مم مثله چې صورت په مثل د ادغي د قرآن د صورت وي ودعوا شهداءکم من دون الله او تو سه اروغړې خپل شهدا کوم تو سه خدایون دي اغا تو سه روغړې من دون الله مسه ود الله جل جلاله نا ان کنتم صادقین کچرته تو سه رښتونی ودا خبره کې فإلم تفعلوا کچرته تو سه ونه کوي ولن تفعلوا هرگز تو سه کولای هم نشوي فإلم تفعلوا کچرته تو سه ونه کوي ولن تفعلوا هرگز داسې کولای هم نشوي لن دا چې په مضارع داخل شي نو استقبال سره خاص کی کوای هم داسې نشوي فاتقوا النار التي نو تاسو وډر شوي د هغه اورنا وقودها الناس والحجاره چې د هغه ایندن چې ور پڅ شي بلیږي نو دلته کې ور په لرګوي بلیږي او په نور شي نه بلیږي وقودها الناس والحجاره د هغه اور چې د هغه ایندن الناس خلق دي والحجاره او کون دي د جهنم اور دا په خلقو بلیږي دا په انسانونو بلیږي دا په کونیو باندې بلیږي الله د موږ باندې بال نکي الله د موږ باندې وسوتي ټول
بیا الله چې اعدت للکافرین دا ورته ورکړه شوه ده په اصل کې کافرینو دپاره چې څوک الله نه مني نو مسلمانو دپاره دا نه ده وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات مسلمانانو ته خو چې ایمان یې وروړه ده او نیک اعمال کوي ته خوشخبري ورکړه او بهر چې بیا څوک د الله مني او یې باوجود د الله نافرمانۍ کوي هغې دپاره خو الله سزاګونې تېر کړي که نه الله د موږ نافرمانیو نه زړه تور کړي الله د موږ نیکیو سره محبت پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین